د اپریل لومبۍ ورځ وه. ما ویل راشه نن ته هم څوک بې وقوفه کا. ټلیفون مې راواغستو، د خپل یو ښه دوست نمبر مې میلاو کو. په بدل آواز مې ورته وویل چې روډ د اکسیډنټ کړی دی، فلانکي هسپتال کې دی. ما د هغه د آواز نه د هغه بدحواسي محسوسه کړه. چې ټلیفون مې کېښو نو هغه دم راته احساس شو چې بد مې وکړل. داسې ټوقه نه وه په کار. زر مې بیا ټلیفون راواغستو چې ووایم ورته چې نمبر میلاو شو. نو بل چا راته وویل چې هغه هسپتال ته لاړو، ورور یې اکسیډنټ کړی دی. ما محسوسه کړه لکه چې څوک په ټلیفون ما ته زما د رور د اکسیډنټ خبر راکړي. ټلیفون مې کېښود، په هیبت ووتم، نیغ هسپتال ته لاړم. ځان ته مې څه نه ویل، غوسه مې هم نه سړېده، خفګان مې نه کمېدو. کیجوالټۍ، واډونه، دفترې، کینټین، هر ځای مې ورپسې وکته. که چا یار دوست سره یې څاروي، خو چېرته مې هم ونه لیدل. اوس خو غصې او پښیمانۍ سره ستوماني هم شوه. معلومه ټول ځایونه مې ورپسې وکتل. ښار کې مې د یو یار دوست ځای پرېنښو، هر ځای مې ورپسې وکتو، خو ومې نه مندل. ستړی شو. بیا مې وویل که هر ځای وي خو کور ته به ضرور راځي. نیغ کلي ته لاړم. انتظار انتظار انتظار، چې څومره وخت به تېرېدو نو خفګان به زیاتېدو. ډېر تنګ شوم. اوف خدایا، زر یې راولي چې معافي ترې وغواړم، چې د زړه بوج مې سپک شي. ماښام شو. ماښام هم راته دروند دروند ښکارېدو. تیارې مې لکه د مار د زړه نه تاوېدې. ناستې ولاړې خوند نه راکولو. چې دواړه ورونه په خندا خندا په حجره راننوتل. زما په لیدو ډېر خوشحاله شول او زه لا پیکه شوم. کېناستو. څنګه ورته ووایم؟ زما دا جرم به معاف کي؟ هغوی یې ګپې لګولې، تپوسونه یې کول او زه زره زره ځان کې په جنګ و. څنګه ورته ووایم؟ په مزه مزه د محفل نور ملګري هم راجمع کېدل. زما زړه به لا پرېوتو، زما خفګان به زیاتېدو. د ده په مخ کې به ورته څنګه وایم؟ د پرون خواږه دوستان به راباندې بار کېدل. د هغوی خندا او ټوکې هم راباندې بدې لګېدې. ویل مې چې نن زر پاسي، چې نن دا محفل زر خور شي. نن مې روټۍ هم نه وه یاده چې یو پکې آواز وکړو چې جوړ روټۍ در نه هېره ده. ما ته هم را یاده شوه. ما ویل نن به زه دوی سره یو ځای روټۍ څنګه خورم؟ زه اریان دریان خفه پریشان ناستم. پریشانی او خفګان مې لا زیاتېدو. ما ویل راشه ځان له ورته ووایه. نو څنګه یې ځان لکم؟ معافي ترې وغواړم، په خپو ورته پرېوځم. په ځان به نوره غوسه راغله. راشه د دې ټولو ملګرو په مخ کې ترې معافي وغواړه چې دوی ته هم زما د بېوقوفۍ پته ولګي، چې ټول در باندې ښه بد ووایي، چې ټول دې ښه وسکونډي، چې ټول دې ښه وسنډي، چې د زړه بوج مې سپک شي. زما سر به نور هم ټیټ شو. والکه ستا شپېلۍ په څه بنده ده؟ یو په څنګل ووهلم. د هغه څنګل مې د دواړو تشو نه تېرو بېر ووته. ما هم نور صبر نه شو کولی. ما ویلې ما په خپله، او په ټک مې د خپل هغه دوست نه معافي وغوښته او د جرم سزا ته مې سر کېښود. هغه مسکی شو. د څه معافي؟ ما نه خو ته زیات په عذاب شوې. زه خو ډېر زر پوه شوم چې چا دوکه کړی یم. تا ټلیفون وکړو، زه نیغ هسپتال ته لاړم. ورخطا وم، خو چې د کیجوالټۍ په رجسټر کې مې نامه ونه لیده نو رایاد شو چې نن د اپریل لومبۍ ورځ ده. چې واپس دفتر ته راغلم نو دې ناستو. دومره خوشحاله شوم لکه چې رښتیا د حادثې نه بچ شوی وي. هغه خبر خو راته یو غټه خوشحالي هم راکړه که نه، او تل هغسې په عذابې بېوقوفه څوک شو او زه لا کچه شوم.